چاراتوي توري نه ایزان په چاړه اوس کړي نو ما ورته وی په پلیت ګوټي سپي امتیاز نه کوي. او د پروګرام په لټ کېدو باندې زه یو کتاب وایم چې د آشنا مخکې رقیب را پسې ګواښ کړی دی، ډېرې غوسې نه مې ګزک د جامې غاښ کړی دی. او زه یې جواد او سکندر ته لږ شان سوچ کې لاړم، ګمان حرام دی خو د دې نه م جوړې تاخ کړی دی. په ډېره بخښنه باندې ایډوانس بخښنه باندې د صدر صاحب په اجازت باندې یو څو قطعې چې نیمکخو تمبو کې پړک ووخي هغه به څوک وي چې تړک ووخي. چې نیمکخو تمبو کې پړک ووخي هغه به څوک وي چې تړک ووخي. دوتې واده شوي او درې نور هم شته، دې کې د ما هم څوک درک ووخي. رقیبان ځان ته رابلي ماته استازې نه کوي او دا بعضې کار خو مړه څوک یوازې نه کوي. چاراتوي توري نه ایزان په چاړه اوس کړي نو ما ورته وی په پلیت ګوټي سپي امتیاز نه کوي. ایاز مجروح صاحب ته یو څو شعرونه ډالې کومه. مړه خو چې واک مې شروع کړی دی نو خدای کو چې خوراک مې شروع کړی دی. مړه خو چې واک مې شروع کړی دی نو خدای کو چې خوراک مې شروع کړی دی. او بس ته انګریزي دوی مې پرېښې ده، ما میخ او پترلاک مې شروع کړی دی. بس ته انګریزي دوی مې پرېښې ده، ما میخ او پترلاک مې شروع کړی دی. او د 3 ورځو سړی را باندې وخوړه نو ځکه اوس خشاک مې شروع کړی دی. د 3 ورځو سړی را باندې وخوړه ځکه اوس خشاک مې شروع کړی دی. او یار راته نن 3 پیرې راغاړه دا صابون بنیاد مې شروع کړی دی. او جیب کې پیسې نشته نو جیبونه وام دغه یو کار پاک مې شروع کړی دی. او بس د ډیجیوز مزه ختمه شوه ځکه اوس ټاک شاک مې شروع کړی دی. نو ځکه یم په زول باسونه نه چیړم، ذکر د رزاق مې شروع کړی دی.